یا الله عمر مولا سیوا کې دي سړی او غربت هم په سیوا کې سب سیوا کې عمر مولا سیوا کې او فقیری او مسکینی او غربت په سیوا کې یو راوی دی کنه ابن عمر هغه ډیر موده پس هغه سړی مونږ په عراق کې ولیدو چې سعد بن ابي وقاص ته خیری کړی وي وای دونه بوډا شوی کنه چې د سترګو دا نه دغه روزي د روزو دا کومه غوښه ده دا غوښه دا عزیز می دا لاخي دا ټولي راز وړاندې شوی پر سترګو باندې دونه بوډا شوی اصل چې ډیر بوډا شي کنه د مخې چپړ شي رینکلز پکې جوړ شي رینکلز نه پس دا کوتونه ته رینکلز وای دا کوتونه چې کمی بوډا شي کوتونه جوړ شي په دې مخ کې بیا چې ډیر بوډا شي کنه دا کوتونه راز وړاندې شي په دې ځای باندې سترګې ولا پټې کړې وي دونه بوډا شوی چا به سره خبرې کولې داسې به سترګه کوله وکړه بیا به سره خبرې کولې دونه بوډا شو دونه عمر ولا الله ورکړو او در په در به ګرځېدو خلکو نه به سوالونه کول دا د مرګه پورې داسې وخه نو چاته په عراق کې ابن عمر وایي چې ما ته تپوس کړي دا ولې ته دونه بوډا یو همیشه ته چاته مالداري په سترګو نه دی لیدلې وایي زه ډېر ښه وم خو د سعد بن ابي وقاص خیرو چې والی یم د هغې نه پس سرته ما ښه ورځ نه لیدلې اصابتني دعوة سعد وایي ما ته د حضرت سعد بن ابي وقاص بددعا رسېدلې ده وایي زه تباه کړی یم داسې عجیبه یو مجلس کې یو سړی ناست و که نه دا کرامات دي د صحابه کرامو دا د هغې صفت دی دا د هغې منقبت دی دا د هغې ډېر لوی شان دی ښه چې داسې کېږي داسې سړی غلط سړی کېدی شي نه شي کېدی خیال مې دی خبرې ته صحابه ډېر لوی خلک یو ورځ په مجلس کې ناست و که نه یو سړی و حضرت علي ته یې کنځل وکړه حضرت علي رضي الله تعالی عنه ته کنځل وکړه نو حضرت سعد بن ابي وقاص صاحب لاسونه شوت کړه که نه وایي یا الله وایي داسې چل وکړو وای سب ولیا من اولیائک ستا یو ولی ته ستا یو دوست ته یا الله کنځل وکړه او خدایه دته په دې مجلس کې د خپلو اولیاو سره د دشمنۍ انجام وښیې چې له د مجلس نه نه پاسېدلې او دته د خپلو دوستانو د دشمنۍ هغه سزا ورته ورکړي اوس هغه سړي له غوسه ورله پاسې د خپل اس ته وختو خپل اس ته څنګه وختو اس ټوپونه وال شروع کړه او سړی راوغورځو او لاندې ګټه پرته وه او سر یې ورته ولګېد دماغ یې هغلته خواره شو پرېوت دماغ وماغ خواره شول سر یې ماته ټوټې ټوټې شو سر نو په مجلس کې دننه دا کار د سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بددعا داسې وکړه چې لاس پې چوت کړه که نه دا هغه دعا وه د نبي علیه صلات وسلام یا الله اللهم استجب لسعد ابدا یا سعد رضي الله تعالی عنه چېرته دعا رد نه کړي مستجاب الدعوات دا صحابي او ډېر مستجاب الدعوات یو بل صحابي دی هغه هم ډېر مستجاب الدعوات دعا به قبلېده حضرت حبیب بن سلمه الفهري حضرت حبیب ابن سلمه الفهري رضی الله تعالی عنه دغه ډېره دعا قبلېده ټولو صحابه دعا قبلېده خو دا مشهور په دې کې دعا ډېره زیاته قبلېږي یو ورځ کار شو مروان نومي یو سړی و مروان حضرت سعد رضی الله تعالی عنه په مجلس کې ناست نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه زکات سیستم به داسې وکړه چې هر علاقې کې چې به د مسلمانانو کم ګورنر و که نه نو هغه به عاملین د زکات مقرر کړي اوسه عاملین زکات دې ته وایي چېره پرس دا شیرګل دی په دې کې د حکومت ته طرفه یو دفتر دی په هغې کې سړی ناست دی هغه عامل دی د زکات د شیرګل ټول خلک به زکات دله ورکوي هغه له به زکات ورکوي بیا به هغه په غریبانانو کې دا زکات ټول ځي بیت المال ته خزانې ته او دا بیا په غریبانانو تقسیمیږي دا طریقه وه دا د مسلمانانو طریقه ده د مخکې نه پخوا نه حضرت سعد صاحب یو عامل مقرر کړی چې دله به زکات ورکوي مروان وي دا زمونږ مال دی او زمونږ خوښه ده زمونږ مال دی او زمونږ خوښه ده حضرت سعد صاحب لاسونه چوت کړه بس هغه راغی او زر یې غاړه تاو کړه خدای ته وګوره لاسونه مه چوت وایي دا د الله مال دی د الله مال دی د الله مال دی چې هغه څنګه وایي هغه شانتې دی خرڅ کوو ځکه پته وته چې حضرت سعد لاس چوت کړه دې کې بیا څه نه کېږي ځکه نبي علیه صلات وسلام دعا کړې حضرت سعد ته هر یو صحابي ته نبي علیه صلات وسلام مختلفې دعاګانې کړي چا ته دعا کړې د خدای دله مال ډېر ورکړي چا ته دعا کړې د په اولاد کې برکت واچي چا دعا کړې د په عمر کې په اولاد کې او په مال دولت کې برکت واچي لکه حضرت انس رضی الله تعالی عنه چا دپاره دعا کړې ده خدایه د ده په دې مستجاب الدعوات چې دعا یې قبلېږي دا مختلفې چا دپاره دعا کړې ده یا الله په دین کې ورته پوهه ورکړي لکه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی مختلفې دعاګانې بیا خپل صحابه کرامو ته کړې کوم صحابي ته چې څنګه دعا نبي علیه السلام کړې د هغه کې بس هغه صفت ته ټول نه زیات نمایه ټول نه زیات پکې هغه صفت و صحیح ده دا صحابه کرامو د هغې واقعات